د المائده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. یو سل شل مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لنهم آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي الله له هغو سره وعده کړی ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تیریدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ور په برخه شي. پاتې شول هغه خلک چې کافر شي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے مؤمنان، د الله هغه احسان در یاد کړئ چې هغه پر تاسو کړای دی چې یوې ډلې تاسو ته د لاس غځونې اراده کړې و خو الله پر تاسو باندې د هغو لاسونه پورته کولو ته پرې نه ښودل. د الله نه په ویریدو کار کوونکي اوسئ. د ایمان خاوندان باید په الله باندې ډاډ وي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله له بني اسرائیل نه په وعده اخیسته و او په هغو کې 12 نقیبان یعنی وکیلان ټاکلي او هغه ته ویلي و چې زه له تاسو سره یم که تاسو منځ برقرار کړ زکات مو ورکړ زما پیغمبران مو ومنل د هغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو خپور یعنی قرض حسنه ورکړ باور ولرئ چې زه به تاسو ناوړتیاوي یعنی ګناهوي له تاسو څخه ایسته کړم او تاسو به داسې باغونو ته نه باسم چې تر هغو لاندې به ویالي بهي. خو له دې وروسته چې له تاسو نه چا د کفر چلند غوره کړ نو په حقیقت کې هغه سواء السبیل یعنی سم لاره ورکه کړه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بیا دا د حقوق خپل وعده ماتولو چې د هغې له امله مونږ هغوی له خپل رحمت څخه لرې وغورځول او د هغو زړونه مو سخت کړل. اوس د هغو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي له یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي. کومه ښوونه چې هغو ته شوې وه د هغو زیاته برخه یې هیره کړې ده او هره ورځ تاسو ته د هغو یو نه یو خیانت څرګندېږي. له هغو څخه ډېر لږ کسان له دې عیب څخه ژغورل شوي دي. نو کله چې دغه حالت رسیدلی دي نو چې هر ډول بدعملي وکړي د همغه هیله ورڅخه کیږي. نو له دې عمله هغوی ته بخښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټونکی اوسه. الله هغه خلق خوښوي چې د احسان چارچلند لري.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. په همدې ډول موږ له هغو خلکو څخه هم پخا وعده اخیستې وه چې هغو ویلي وو چې موږ نصارا یو، خو هغو ته هم چې کوم درس ورکړی شوی وو د هغه زیاته برخه هغو هیره کړه. په پای کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې د دښمنۍ او په خپلو کې د تاو تریخوالي تخم وکړ، او ارومرو به یو وخت راشي چې الله هغو ته وښیي چې هغوی په دنیا کې څه جوړ کړي دي. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اهل کتابو زمون پیغمبر تاسو ته راغلی دی چې تاسو ته د الهي کتاب زیاتره هغه خبرې لوڅوي، یعنی برملا کوي چې تاسو ور باندې پرده غوړوله، او له ډیرو خبرو نه درتیریږي هم. تاسو ته د الله له لوري روښنايي راغلی ده، او یو داسې حق خوښونکی کتاب چې د هغه په وسیله الله تعالی هغو خلکو ته چې د هغه د رضا غوښتونکي دي د سلامتیا لارې ښیي، او په خپل امر سره هغوی له ترږمیو څخه راباسي، د رڼا لوري ته یې راولي، او د سمې لارې په لوري د هغو رهبري کوي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې وی ویل همدا مسیح بن مریم خدای دی. ای محمد دوی ته وایي چې که خدای وغواړي چې مسیح بن مریم د هغه مور او د ځمکې ټول اوسیدونکي هلاک کړي، نو څوک کولی شي چې هغه له دغې ارادې نه منع کړی شي؟ الله خود زمکی او د اسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې د زمکی او اسمانونو په منځ کې میندل کیږي. هر څه چې غواړي هستوي، او هغه په هر څه قادر دی. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يهوديان او نصارا وایي چې موږ د الله زامن او د هغه ډیر ګران دوستان یو. له هغونو پوښتنه وکړه نو هغه ستاسو په ګناهونو تاسو ته سزا ولې درکوي؟ په حقیقت کې تاسو هم همغه انسانان یاست لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړی. هغه چې چاته وغواړي بخنه کوي او چاته چې خوښه شي سزا ورکوي. زمکه او اسمان او د هغه ټول موجودات د هغه ملکیت دی، او د هغه لوري ته د ټولو ورتګ دی. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم
بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے اهل کتابو، زموږ دا پیغمبر په داسې وخت کې تاسو ته راغلی دی او دین په څرګنده توګه درښیي چې له یوې مودې راهیسې د پیغمبرانو د راتګ لړۍ بنده وه، تر څو چې بیا تاسې دا ونه ویلی شي چې موږ ته کوم زیری کوونکی او ویرونکی نه دی راغلی. نو ګورئ، اوس هغه زیری کوونکی او ویرونکی راغی او الله په هر څه باندې برلاس دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. په یاد لرئ کله چې موسی خپل قوم ته ویلي و چې ای زما قومه، د الله هغه نعمت در په زړه کړئ چې هغه تاسو ته در په برخه کړی و. هغه په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل، تاسو فرمان روایان وګرځولئ او تاسو ته هغه څه درکړل چې په نړۍ کې هیڅ چاته نو ورکړي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اے قوم، هغه سپېڅلې ځمکې ته ننوځئ چې الله ستاسو لپاره لیکلې ده، پر شا مه اوړئ، که نه نو ناکام او نامراده به وګرځئ. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وی په جواب کې وویل ای موسی، هلته خو ډیر زورور خلک اوسېږي، موږ به هیڅکله هلته لاړ نشو تر څو چې هغوی له هغه ځایه ونه وځي. هو که هغوی ووتل نو موږ به د ورننوتلو لپاره چمتو یو. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. په هغو ویریدونکو کې دوه تنه داسې هم وو چې پر هغو باندې الله خپل نعمت پیرزو کړی. هغوی وویل چې د دې جبارانو د مقابلې لپاره له دروازې نه دننه ورشئ. کله چې تاسې دننه ورسیږئ نو تاسې به برلاسي یاست. په الله ډاډه اوسئ که تاسې مؤمنان یئ. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. خو هغوی بیا هم دا وویل چې ای موسی، مونږ خو به هلته هیڅکله ورنشو تر څو چې هغوی هلته وي. ته او ستا رب دواړه لاړ شئ او وجنګېږئ، مونږ دلته ناست یو. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسی وویل ای زما پروردګاره، زما په واک کې هیڅ نشته بې زما له خپل ځان او زما له ورور نه، نو ته مونږ له دغو سرکشانو څخه بیل کړه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله جواب ورکړ خنو هغه هیواد تر 40 کلونو پورې پر دوی حرام دی. دوی به په ځمکه کې لالهان د سرګردانه وګرځي. د دې سرکشانو په حالات اندېښمن کېږم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. او لکشان دوی ته د آدم د دو زامنو قصه هم بشپړه واوروه. کله چې هغوی دواړو قرباني وکړه نو له هغو څخه د یو قرباني قبوله شوه او د بل قبوله نشوه. هغه وویل زه به تا ووژنم. هغه ځواب ورکړ الله خو یوازې د پرهیزګارانو نظرونه قبلوي.
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. کته زما د وجلو لپاره لاس پورته کړی نو زه ستا د وجلو لپاره لاس نه پورته کوم. زه له رب العالمین څخه ویریږم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. زه غواړم چې زما او ستا خپل ګناه ستا پر غاړه شي او دوزخي شي. همدا د ظالمانو د ظلم وړ سزا ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. په پای کې د هغه نفس د خپل ورور وجل د هغه لپاره آسان کړل او هغه د هغه په وجلو د هغو خلکو له جملې څخه شو چې زیانکاران دي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بیا الله یو کارغی ولیږي چې د ځمکې په کیندلو یې لاس پورې کړ څو چې هغه ته وښیي چې د خپل ورور جسد څنګه پټه کړي. د دې کار په لیدلو هغه وویل افسوس پر ما د دې کارغه په څیر هم ونشو کړای چې د خپل ورور د جسد پټولو تدبیر مې کړای وای. له هغه وروسته په خپل کړو ډیره پښیمانتیا وکړه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. له همدې امله مونږ پر بنی اسرائیل دا فرمان لیکلی و چې چې یو انسان د وینې له بدلې یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته په کوم بل علت وواژه داسې وګڼل لکه چې هغه ټول انسانان وژل او چې څوک له مرګ وژغوري داسې وګڼل لکه چې هغه ټول انسانانو ته ژوند وروباخه. خو د هغو حال دا دی چې هغو ته زموږ پیغمبران پر لپسې له روښانه څرګندو لارښودنو سره راغلل. سره له دې هم د هغو زیاتره کسان په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. کوم خلک چې الله او د هغه پیغمبر سره جنگي او په ځمکه کې د دې لپاره منډي تړي کوي چې فساد را ولاړ کړي د هغو سزا دا ده چې ووجل شي یا په دارو زړول شي یا د هغو لاسونو په کې رد بدل غوڅ کړای شي یا له وطن وشړل شي. دا ذلت او سپکاوی خو د هغو لپاره په دنیا کې ده او په آخرت کې د هغو لپاره لدین لویه سزا ده. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. حکم خلق چې توبه وباسي مخکې لدینه چې تاسو پر تسلط ومومئ تاسو ته څرګندوي چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. د المائده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 100 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اوري.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو، له الله نو ویریږئ او د هغه په حضور کې د مشرف کېدو وسیله ولټوئ او د هغه په لاره کې جد او جهاد وکړئ، ښایي چې تاسو ته بریالیتوب در په برخه شي. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. که وپوهیږئ چې کوم کسانو چې د کفر رویا غوره کړې ده، که د هغو په لاس کې د ټول ځمکې شتمنۍ وي او همدومره نوره هم ورسره، او هغوی وغواړي چې هغه په فدیه کې ورکړي، د قیامت د ورځې له عذابه وژغورل شي، بیا به هم هغه ورڅخه قبوله نه کړی شي او هغو ته به دردناک عذاب ورسیږي. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وی بغواړي چې د دوزخ له اور نه په تیښته ووځي، خو نه بشي وتلی او هغوی ته به دایمي عذاب ورکړی شي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. او غلک خزوی کنارینا د دواړو لاسونه پرې کړی، دا د هغو د خپلې ګټې بدله ده او د الله له لوري د عبرت وړ سزا. د الله قدرت پر ټولو غالب ده او هغه د پوهې او حکمت څښتن ده. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. نو څوک چې له ظلم کولو نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي، نو د الله د پیرزوینې نظر به بیا د هغه خواته واوړي. الله ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آیات نه پوهیږي چې الله د ځمکې او اسمانونو د سلطنت څښتن دی، چاته چې خوښه شي سزا ورکوي او چاته چې خوښه شي بخښنه کوي، هغه د هر څه واکمن دی. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ای پیغمبره، هغه خلک د ستاد زوریدو باعث نوي چې د کفر په لار کې چټک ګامونه اوچتوي. که هغوی له هغو کسانو څخه وي چې په خوله وایي موږ ایمان راوړی دی خو د زړه له کومې ایمان نه دی راوړی، یا له هغو کسانو څخه وي چې یهودیان شوي دي چې د هغو حال دا دی چې د دروغو لپاره غوږ دي او د نور خلکو لپاره چې تا ته هیڅ کله نه دي راغلي غوږ باسي ګرځي راګرځي. سره دې چې د کتاب الله د الفاظو صحیح ځایونه ټاکلي دي، د هغو معناوي له یو ځای نه بل ځای ته اړوي راړوي او خلکو ته وایي چې تاسو ته دا حکم درکړ شي نو وې منئ، کنه نو می منئ. الله چې په فتنه کې د چا د غرزولو اراده کړی وي، د الله له مؤاخذې څخه د هغه د ژغورلو لپاره ته هیڅ نشي کولای.
دا هغه کسان دي چې الله د دوی د زړونو پاکول نه دي غوښتي د دوی لپاره په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې سخت عذاب سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين دوی د دروغ اوریدونکي او د حرام مال خورونکي دي نو که دوی تاته د خپل دعوو په وړاندې کولو راشي نو تاته واک درکول کیږي کله خوخه وي د هغو فیصله وکړه او کنه نو انکار وکړه که انکار وکړي نو دوی تاته هیڅ ځان نشي رسولای او که فیصله کوي نو د عدالت په اساس وکړه چې الله عدالت کوونکی خوخوي وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين او دوی ته څنګه فیصله کوونکی ټاکي چې دوی سره تورات موجود دی په هغه کې د الله حکم لیکل شوی دی او سره دې هم دوی ورڅخه مخاړوي اصلي خبره دا چې دا خلق لسره ایمان نه لري إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون مونږ تورات نازل کړل چې په هغه کې لارښوونه او روښنايي و ټول پیغمبرانو چې مسلمانانو د همغه سره سمې د دغو کسانو چاري چې يهوديان شوي وو فیصله کولی او په همدې شان خدای پالونکو او احبارو یعنی رباني عالمانو هم د فیصلو مدار همغه ټاکلی ځکه چې هغوی ته د الله د کتاب د ساتنې مسؤلیت ور په غاړه شوی او پر هغه باندې هغوی شاهدان نو اې د يهودو ډلې تاسو له خلکو نه مو ویریږي بلکې لمانو ویریږي او د لګي بدلی اخیستلو په مقابل کې زما د آیاتونو پلورل پریږدي کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سمې فیصلې و نکړي هغوی کافران دي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون په تورات کې مونږ پر يهوديانو دا حکم لیکلی و چې د نفس په بدل کې نفس د سترګې په بدل کې سترګه د پزې په بدل کې پزه د غوږ په بدل کې غوږ د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو لپاره برابر بدله نو که څوک قصاص صدقه کړي نو هغه د هغه لپاره کفاره ده او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سم فیصله و نکړي هغوی ظالمان دي وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين بیا مونږ له هغو پیغمبرانو وروسته د مریم علیه السلام زوی عیسی علیه السلام ولیږه له تورات نه چې کوم شی د هغه په وړاندې موجود د هغه ریښتینه کوونکی
او موږ هغه ته انجیل ورکړ چې په هغه کې لارښوونه او روښنايي وه او هغه هم د تورات د هغه څه چې په هغه وخت کې موجود و رښتینی کوونکی و او له خدای نه د ویریدونکو خلکو لپاره له سره تر پایه هدایت او نصیحت. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. زمونږ حکم چې د انجیل خاوندان دي له هغه قانون سره سم فیصله وکړي چې الله په هغه کې نازل کړی دی او کوم خلک چې د الله د نازل کړي قانون سره سم فیصله ونه کړي هم غوی فاسقان دي. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. او اے محمد مونږ ته دا کتاب درلېږلی چې په حق راغلی دی او له کتاب څخه چې څه د په وړاندې موجود دي د هغو رښتینی کوونکی او د هغو ساتونکی او محافظ دی. نو له دې کبله ته د خدای د نازل کړي قانون سره سمې د خلکو چارې فیصله کړه او کوم حق چې تا ته راغلی دی له هغه نه په مخ اړولو سره د هغو د غوښتنو پیروي مه کوه. موږ له تاسې نه د هر یو لپاره یو شریعت او یو عملي تګلاره ټاکلې ده که څه هم چې که ستاسې خدای غوښتلی وای نو تاسې ټول یو امت هم جوړولای شوئ خو هغه دا د دې لپاره وکړل چې څه شی چې تاسې ته درکړي دي په هغه کې تاسې وازمایي. نو په غوره چارو کې یو له بل نه د وړاندې کېدو هڅه وکړئ په پای کې ستاسې ټولو د خدای لوري ته ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسې ته اصلي حقیقت چې تاسې پکې اختلاف کوئ دروخي. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اے محمد ته د الله د نازل کړي قانون سره سم د دې خلکو د چارو فیصله وکړه او د هغو د خواهشاتو پیروي مکوه. پام کوه چې دا خلک تا په فتنه کې وانه چوي یو ذره قدر دې هم له هغه هدایت نه وخته و نمومي چې خدای تا ته درلېږلی دی. نو که دوی ورڅخه مخ واړوي نو وپوهیږه چې الله د دوی د جنو ګناهونو په مجازات کې په غم کې د دوی د اخته کولو اراده کړې ده او دا حقیقت دی چې له دې خلکو نه زیاتره فاسقان دي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. که دوی د خدای له قانون څخه مخاړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي؟ په داسې حال کې کوم خلک چې په الله باور لري د هغو په نزد الله نه بل غوره فیصله کوونکی هیڅ نشته. د المائده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 15مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 100 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 50 آیت څخه اوري. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
ای مؤمنانو يهوديان او عیسایان خپل ملګری منیسي دوی په خپل منځو کې سره ملګری دي او کله تاسو نه څوک هغوی خپل ملګری نیسی نو بیا هغه هم په همغو کې شمیرل کی په دې کې شک نشته چې الله ظالمان له خپل لارښوونې څخه بې برخې کوي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ته ګوري چې د چا په زړونو کې چې د نفاق ناروغي ده هغوی په همغوی کې په منډو تړو اوړي راوړي وایي مونږ ویریږو چې چیرې مونږ په کوم غم اخته نشو خو لرې نه ده چې کله الله تاسو ته غوڅ برای در په برخه کړي یا له خپل لوري نه کومه بله خبره څرګنده کړي نو دا خلک به په خپل دغه منافقت کې چې په زړونو کې پټوي پښیمانه وي. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي آیا دا همغه خلک دي چې د الله سره په کلکو قسمونو خوړلو یې باور درکوي چې مونږ له تاسو سره یو د هغوی ټول عملونه به بېځا یعنی ضایع شول او په پای کې دوی ناکام او نامراده پاتې شول. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے مؤمنان کله تاسو نه څوک له خپل دین نه واوړي نو وادي وړي الله به نور ډیر داسې خلک پیدا کړي چې الله ته ګران وي او الله هغوی ته ګران وي چې له مؤمنانو سره به نرمي کوي او پر کافرانو سختی چې د الله په لار کې به جد او جهاد وکړي او د هیڅ ملامتونکي لپړي اچولو نه ونه ویریږي. دا د الله فضل دی چاته چې خوښ شي او په برخه کوي. الله د پراخ وسایلو څښتن او په هر څه پوهیږي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ستاسو ملګری خو په حقیقت کې یوازې الله او د الله پیغمبر او هغه مؤمنان دي چې منځونه قایموي زکات ورکوي او د الله په وړاندې سرچټونکي دي او څوک چې الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان خپل ملګری نیسي هغه ته دې څرګندوي چې همدا د الله ډله غالبیدونکې ده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے مؤمنانو لتاسو نه د مخکنیو اهل کتابو کوم خلکو چې ستاسو دین د ټوکو او ساتيري مورد ګرځولای دی هغوی او نور کافران خپل دوستان او ملګری منیسي له الله نه ویریږي که مؤمنان یاست. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. کله چې تاسو د منځل لپاره ندا کوي نو هغوی ورپورې ملنډي وهي او لوبي وسره کوي د دې دلیل دا دی چې هغوی پوهه نه لري. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون
منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. دوی ته وایه ای اهل کتابو تاسو چې په کومه خبره له موږ سره وران یاست هغه لدی پرته نور څه دي چې موږ پر الله او د دین په هغه ښوونه ایمان راوړی دی چې موږ ته نازله شوې ده او له موږ نه مخکې هم نازله شوې وه او له تاسو نه زیاتره خلک فاسقان دي. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بیا وایه آیا زه هغه خلک دروغه يم چې د هغو عاقبت د خدای په وړاندې د فاسقانو له عاقبت څخه هم ډیر بد دی. هغه کسان چې الله ور باندې لعنت کړای او غضب ور باندې نازل کړای چې له هغو څخه بیزوګان او خوګان جوړ شول چې هغوی د غیر الله د قانون اطاعت وکړ د هغو درجه لا ډیره زیاته بده ده او هغوی له سواء السبیل یعنی سم لارې څخه ډیر زیات منحرف شوي. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. کله چې دوی تاسو ته راځي نو وایي چې مونږ ایمان راوړی حال دا دی چې د کفر سره راغلي او له کفر سره بیرته لاړل او الله ښه پوهیږي چې څه دوی په زړونو کې پټ کړي دي. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ته ګوري چې له هغو څخه زیاتره خلک د ګناه ظلم او زیاتی په چارو کې په منډو تړو اوړي راوړي او حرام مال خوري. ډېر ناوړه حرکتونه دي چې دوی کوي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ولې دوی علما او روحانیون په ګناه باندې دوی له ژبې خوځولو او د حرامو له خوړلو څخه نه منع کوي. په باوري توګه د ژوند ډیره بده کارنامه ده چې هغوی تیاروي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهوديان وایي د الله لاس تړل شوی دی و تړل شول د دوی لاسونه او پر دوی باندې لعنت ووري د دې بې ځایه ناوړه وینا په اساس چې دوی کوي. د الله لاسونه آزاد دي څنګه چې خوښه شي لګښت کوي. حقیقت دا دی کوم کلام چې ستاسو د رب له لوري پر تا نازل شوی دی هغه برعکس له هغو څخه د زیاترو خلکو د سرکشي او باطل پرستی د زیاتوالي موجب ګرځېدلی دی او د دې په بدله کې موږ د هغو په منځ کې تر قیامته پورې عداوت او دښمني اچولې ده. کله چې دوی د جنگ اور په لمبو راولي الله هغه مړ کړي. دوی په ځمکه کې د فساد خورولو هڅه کوي خو الله فساد راوړونکي هیڅکله نه خوښوي. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.
که د دې سرغړونې په ځای دغه اهل کتابو ایمان راوړی وای او له خدایه د ویریدو کړندارې غوره کړې وای نو موږ به د دوی بدۍ ورڅخه ایسته کړې وي او دوی به مو له نعمتونو څخه پر معمورو جنتونو ته ننویستلي وای. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. کاش کې دوی تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم کړی وای چې د دوی د رب له لوري دوی ته لیږل شوی وو. که داسې کړی وای نو د دوی لپاره به له پاسه روزي ورېدله او له لاندې به راخوټېدله. که څه هم چې په دوی کې ځینې خلک په سمه لاره تلونکي هم شته خو د دوی زیاتره ډېر بد عمله دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.